بیا می د اشنا شاهین بیا د زړه زما شاهین زمندو د دغه پلار ایران ته تللی و زمندو مخکې ما د دې خپرونه مې کړې وه چې دغې ماشومانو ویلي چې د دې پلار مړی او ژوندی ورکړي زمندو یو ځل بیا د دې خدمت ته راغلی یم دوستي زمندو دغه ماشومان بیا می د اشنا شاهین بیا د زړه زما شاهین. السلام علیکم. نو زمندو بټیکوټ ولسوالۍ ته راغلم. یو داسې فامیل خدمت ته راغلم چې د لغمان څخه بټیکوټ ولسوالۍ ته راغلي دي. نو زمندو د دغه ماشومانو پلار ایران ته تللو. نو زمندو څو کاله کېږي چې ژوندی او مړی ورک دی. راځئ دغه قصه واورو. چطور است قصه؟ ایترسه هم بچه ما چی بود گم بود حسابش معلوم نبود رفتیم خدا شما نه عمر بده شما چی کردین کمک کردین. امی کرایه خانه است مشکل زیاد است قرضدار هستیم کرایه خانه ششتگی هستیم چیز نداریم او کار بارم نیست و مجبوری هم است و قرضداری هم است و همینطور هستیم دیگه. خب برای اشتکا شما چی میکنی؟ چی میتی؟ از کدام اشتکا گو بیچاره نمیجد وقت کو بود گو امیجد خدا چه هرچی که میکردن گو امی امسایی سو کمک میکردن حالی امیجد خرج میکنم میرم میخورم خرج میکنم میرم میخورم گرد امیجد پیسه پرده اونجا کار بار نیست. از کدام ولایت آمدی؟ از لغمان ولایت. از لغمان آمدی بټیکوټ؟ بټیکوټ بی خانگی مجبوری از تو لب خشکی نمیجا آمدیم امیجد ششتگی هستیم کرای خانه هستیم میاد. چند کرایه میتی از خانه؟ 30,000. 30,000. تو گاو یک کچالو دمی پتی کار میکردن کچالو می آوردن میخوردیم بس یک تو بیادر که کمک کردی بس از امو کچالو چی ماندیم بس امو را تا یک وقت امو آرد بود. و آلی چی میکنی؟ آلی که نمیجا خرج میکنن میرن میخورن خرج میکنن میرن میخورن. کچالو وغیره میچینین کار؟ آلی کو کچالو وقتی کچالو نیست کجا هست؟ آلی چی میکنی اشتکا؟ آلی چه بیکارگی چیز نمیکنن. مکتب میخوانیم یا؟ مکتب هم نمیرن جای نمیرن پیسه کجا تذکره بگیرم به مکتب چی کنم شامل کنم. کچالو میچه. او چقدر میده کچالو؟ یک خالته. یک خالته. تو چی میکنی؟ کچالو میچه. کچالو میچینی. زمندو دغه دویم پړاو مرسته دا چې دغه فامیل خدمت ته حاضرېږم. البته مخکې دغه فامیل خدمت ته راغلم بیا د ماشومان ویل چې وایي دغه پټو ته ځو کار کوو وایي بیا په هغې بدل کې یو څو کچالوانې راکوي بیا هغه په کور کې پخو ترې استفاده کوو. زمندو یو چا راته یو تحفه راکړې وه چې دا تحفه په دې وسپاره او بې نغدې پیسې هم دي چې دې پې سپارم. نو زمندو دغه تسبیح ده او قرآن پاک دی جانماز دی په دغې ناچارو کورنۍ باندې سپارو چې یو څو ورځې بعد د روژې مبارک میاشت دی چې دوی خپل منځونه عبادتونه مخکې یوسي. ایره بیګي همشره خو غالبان یې تحفه دا ده. نو زمندو دغه بل پیسې یو ورور را لېږلي چې نو د روژې مبارک میاشت دی د اختر را روان دی دغې ماشومانو په غاړې کالي نشته دی نو تاسو خپله په ژوندي بڼه ګورئ چې کالي نشته پلار یې مړی ژوندی دی نو زمندو څه مرسته ده پې خپاره نو زمندو دغه 14,000 روپۍ مې مرسته په دې وسپارم چې څه وهلي یې 13,000 په کمک است ایرین بره دیگه. خدا شما نه کامیاب کنه خدا شما نه عمر بده خدا شما نه هر جایی که بدین اربان دلشان خدا بکشه شما که با ما کمک کردین خدا کمک کنه به شما خدا کامیاب کنه سرپرست کنه خدایا. نو زمندو دغه زمونږ دغه فامیل سره خپرونه چې دغه ماشومان دي او د راتلونکي اختر دپاره روژې مبارک میاشت دپاره یو څه واخلي. نو زمندو دغه فعالیتونه موږ شروع کړي چې د روژې مبارک میاشتې خرچه مصرف نو دغه په ناچارو کورنۍ باندې سپارو. نو زمندو اجازه راکړئ لافه زمندو زمونږ په ویډیو کې سبسکرایب بټنه فعاله شوې ده. نو زمندو هغه ورونه چې بار اوسېږي دغه زمونږ ویډیو سبسکرایب کړئ
نو زموږ د استاد د اکاونټ نه به زموږ اکاونټ ته هر میاشتې 15 روپۍ راځي او ان شاء الله دغه 15 روپۍ به دغه سي ناچارو کورنۍ باندې به سپارو